بسم الله الرحمن الرحیم. کتونکو د سیند غاړه ده او ډېر ښکلی موسم دی. حقیقت دا دی چې د په شکال شپې ورځې دی او ګرمۍ هغه خپل شدت او خپل زور وخو. ډېره ګرمي ده او موږ راغلو د سیند غاړې ته. ډېره ښکلې هوا چلیږي او ډېر ښایسته موسم دی. میل راشه کتونکو سره دا لوکیشن دا ځای شیر کا. ډېر مزیدار ځای دی. نو په دې موقع به زه تاسو ته نور څه ویم، خو د حسین صاحب یو کلام هغه به تاسو سره شریک کړم، شیر به یې کوم. هغوی وایي نن ناڅاپه مې په مخه دلدار راغی، په هجران وخلي زړه مې بهار راغی. یو برېښنا وه چې مې تیره تر نظر شوه، یو برېښنا وه چې مې تیره تر نظر شوه. بیا مشکل دی که مې دغه قرار راغی، صدقه به ټول ژوندون د هغه چا کم، صدقه به ټول ژوندون د هغه چا کم. که چا زیری راله راکو چې یار راغی، او د زړه غوښې مېلمستیا به وله ورکم، د زړه غوښې مېلمستیا به وله ورکم. که د یار د خوا نه کله ریبار راغی، او یو ویښته به یې ټول جهان لوګی کم، یو ویښته به یې ټول جهان لوګی کم. که په لاس کې د زلفو یو تار راغی، او زه به خاورې د لحد ځان نه غزار کم، زه به خاورې د لحد ځان نه غزار کم. که مې ناسا په اشنا په مزار راغی، او زه حسین په سر و مال نه حسارېږم، زه حسین په سر و مال نه حسارېږم. که مې مخې ته د مینې بازار راغی. دا یو کلام مې تاسو سره شریک کړ. ملګرو ډېر ښکلی ځای دی، ډېر ښکلی منظر دی، ډېر ښکلی فضا، او تاسو ته به څنګه په سکرین باندې ښکاري. زړه مې غوښتل چې تاسو سره هم شریک کړم، او نور چېرته چې هم یې خوشحاله او آباد روغ جوړ اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.